سلامونه ملګرو. د کیسې په پیل کې موږ ته د راتلونکي هغه وخت ښودل کیږي کله چې ژوند ډیر اسان و، خو اوس هر څه بدل شوي دي. نړۍ په وچه او ویجاړه دښته بدله شوې ده. کلونه کېږي چې باران نه دی شوی. خلک د تندې او لوږې سره د هرې ورځې ژوند تېرولو لپاره مبارزه کوي. ځمکه اوس په دښته بدله شوې ده. په دې ویجاړه نړۍ کې لا هم ځینې خلک هیله لري چې نړۍ به بیرته د پخوا په څېر شي او شنه او زرغونه به شي. وروسته موږ ته یوه کورنۍ ښودل کیږي چې په خپل پلرني کلي کې ژوند کوي. په دې کورنۍ کې یو سړی دی چې نوم یې ارنسټ دی. ارنسټ په کلي کې ډېرې ځمکې لري، خو د اوبو د کموالي له امله د کلونو راهیسې دا ځمکه بېده پرته ده. ارنسټ دومره پیسې نه لري چې په لوړ قیمت اوبه واخلي او خپله ځمکه پرې اوبه کړي. ځکه نو ارنسټ څو ځله د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زما ځمکه لا هم ارزښت لري، اوبه ورته ورکړل شي نو بیرته به شنه شي، خو هېڅوک د ارنسټ خبره نه مني. د همدې امله ارنسټ خپله ځمکه په خپله کیندي تر څو اوبه پیدا کړي، خو د ډېرو ورځو د زحمت باوجود له هغه ځایه اوبه نه راوځي. په همدې وخت کې د ارنسټ د اوبو د ایستلو ماشین هم خرابېدل پیل کړل. یوه ورځ دوه غله د ارنسټ د اوبو د ماشین د غلا کولو پسې راغلي وه. خو ښه خبره دا وه چې ارنسټ په هغوی سره خبر شو. ارنسټ ټوپک راخستی و، دواړو ته غږ ورکوي. غلو خپل مرګ مخې ته ولیدی، نو یې بهانې جوړې کړې چې موږ له لرې ځای څخه راغلي یو، ځکه نو لږ اوبو ته اړتیا لرو. ارنسټ د دوی حالت ته په کتو سره زړه یې پر وسوځېدی او فکر یې وکړ چې لږ اوبه ورکړي، خو هغې خپله ټوپک راویستې او ارنسټ ډېر په غوسه سو او بې له فکره یې دواړه په ډزو ووژل. دا معنا چې اوس دلته دومره کښتې ده چې خلک د اوبو لپاره یو بل سره وژني. بل سبا ارنسټ له خپل زوی زیرو سره د اوبو ویشلو ځای ته ولاړی. هلته یې د ماکس په نوم یو سړی ولیدی. دا خلک د خصوصي شرکتونو سره یو ځای ستر ماشینونه نصبوي او په لوړ قیمت سره د ښار پر شتمنو خلکو پلوري. ارنسټ ورته وویل زما ځمکه لږ لرې پرته ده، ستاسو د ماشینونو له امله زموږ اوبه کمې شوي دي او بندي شوي دي، نو تاسو خپل ماشینونه له دې ځای څخه یوسئ. نو ماکس د ارنسټ سپکاوی وکړ او هیڅ خبره یې ونه منله. ارنسټ چوپ سو او لږ اوبه یې له ځان سره بیرته کور ته راوړې. ارنسټ دومره خواړه او اوبه نه درلودلې چې خپل خر پرې وساتي، ځکه چې خر یې ډېر کمزوری سوی و. په لاره کې د خره پښه په یوه ډبره کې بنده سوه او هغه راولوېدی. د هغه دواړې د مخ پښې ماتې سوې. بیچاره خر له تندې او لوږې څخه پر مځکه پروت و. اوس خو د تل لپاره معیوب هم سو. هغه په سخت عذاب کې و. ارنسټ نه غوښتل، خو مجبور سو چې خپل خر ووژني تر څو له عذاب څخه آزاد سي. وروسته دوی دواړه بیرته کور ته راغلل، چېرته چې د ارنسټ لور ماري په خاورو لوښي مینځلې. اوس د دې کورنۍ سره نور خر نه و چې سامان انتقال کړي، ځکه ارنسټ له خپل زوی سره د یو روباټ جوړولو فابریکې ته ولاړی. هلته داسې روبوټونه جوړېدل چې د خلکو لپاره یې د څارویو په څېر کار کوي. نن د دې کمپنۍ لخوا نوی روبوټ جوړ شوی و چې د انسان اړتیاو ته په کتو جوړ شوی و. خلک ټول دلته راغونډ شوي وو. د دې روباټ د اخیستلو لپاره یې لیلام پیل کړی و. فلام په نوم یو سړی ډېر کوښښ کوي چې دا روبوټ واخلي، خو ارنسټ تر هغه لوړه بیه ورکړه او روباټ یې واخیستی. دا خبره فلام ډېر په غوسه کوي. وروسته ارنسټ او زیرو د ارنسټ مېرمنې کارولین لیدو ته ورغلل او هغه په روغتون کې وه. کارولین د څه وخت مخکې پیښې له امله ډېره ناروغه شوې وه. اوس کولی شي یوازې د ځانګړي چوکاټ په مرسته ژوند وکړي. ارنسټ دومره پیسې نه درلودلې چې دا چوکاټ واخلي او خپله مېرمن خپله کور ته راولي، ځکه کارولین په روغتون کې پاتې شوې وه او کورنۍ یې یوازې همدلته د لیدو لپاره راځي. د لیدو وروسته پلار او زوی کور ته روان شول. په لاره کې یې له روبي په نوم یو سړي سره مخامخ شول. هغه ډېر خفه و، ځکه نه یې خواړه درلودل او نه اوبه. دومره پیسې یې نه درلودلې چې خپل ماشوم یې وروزي، ځکه نو هغه او روبي پر سړک خپل زوی د پلورلو لپاره درولی و. کله چې ارنسټ خبر شو نو هغه له دې کار څخه منع کړي. ارنسټ روبي ته حوصله ورکړه او ورته وویل چې دا کار مه کوه. روبي له وړاندې ارنسټ پیژندی، ځکه یې ورته وویل چې ستا لور ماري د یو هلک سره مینه لري، نو ته باید هغه په کنټرول کې ونیسې. دا خبره چې ارنسټ واورېده ډېر غوسه شو. کله چې کور ته راغلی نو ماري ته یې وویل چې ولې دې دا خبره پټوله. خو ماري ورته وویل زه خپله د خپل ژوند پرېکړې کولی شم، ته اړتیا نه لرې چې زما ژوند کې لاس وهنه وکړې. د خپلې لور د دې رویې څخه ارنسټ له دننه څخه مات شو او په غوسه یې ماري په کوټه کې بنده کړه. بل سبا ارنسټ خبر شو چې د هغه روباټیک خر غلا شوی دی. د ارنسټ ټول شک پر فلام و، ځکه فلام غوښتل چې هماغه روباټیک خر واخلي. ارنسټ غوښتل چې د فلام کره ولاړ سي. په هماغه وخت د اوبو ویشلو خلک راغلل. هغوی په راتګ سره ارنسټ ډېر ووهی تر څو چې هغه بې هوښه سو. لږ وروسته چې ارنسټ بېرته په هوښ کې راغلی، هغوی ورته وویل موږ ته ولیدلې چې له دې ځای څخه دې د خپل روباټیک خره په مرسته سره اوبه غلا کولې. ارنسټ هڅه کوي چې ورته ووایي چې ده هېڅ کار نه دی کړی، خو هغوی د ارنسټ خبره نه اورېدله. ارنسټ ټوپک په لاس کې راواخیستی، په ټولو یې ټوپک ونیوی. هغوی د ټوپک په لیدلو سره ووېرېدل او ارنسټ ته د تېښتې موقع ور پیدا شوه. ارنسټ غواړي فلم پیدا کړي، ځکه اوس دی باوري شوی دی چې دا کار د فلم دی. لږ وخت وروسته چې ارنسټ فلم پیدا کوي، د هغه ټوپک په زور یې د اوبو عرضه کوونکو ته بیایي، ځکه غواړي خپله بېګناهي ثابته کړي. ارنسټ ډېر سخت څپې شوی و، حالت یې ډېر خراب و. بیا یې هم فلم له ځانه سره روان کړی دی. ارنسټ لږ څه د اوبو له کمۍ سره مخ و، خو فلم هم په دې پوه شو. فلم ورته وایي زموږ سره ډېرې اوبه شته، لږ وڅښه، وروسته به دا اوبه خرڅ کړو او ډېرې پیسې به پیدا کړو. ارنسټ دومره کمزوری شوی و چې یو ګام یې هم د اوبو پرته نسو اخیستلی، نو ځکه لږ څه اوبه یې وڅښلې. خو ارنسټ نه غواړي چې دا اوبه وپلوري، ځکه لومړی باید خپله بېګناهي ثابته کړي. د دې وروسته دواړه بیا پر مخ روانېږي، خو د ارنسټ پښې ډېرې کمزورې شوي دي او رېږدي. فلم ډېر غوسه کېږي او
او یوه ډبره را اخلي او ارنیس پر سر باندې ولي. ارنیس پر ځمکه ولوېدی او هلته مړ کېږي. فلیم دلته داسې صحنه جوړوي چې خلک فکر وکړي چې ارنیس د خپل روباتیک خر له امله وژل شوی دی. وروسته فلیم د ارنیس کور ته راځي. هلته له میری سره مخ کېږي. بیا معلومیږي چې فلیم همغه هلک دی د چا سره چې د ارنیس لور اړیکه لرله. میری له فلیم سره په لیدو ډېره خوشحاله کېږي. دلته زیرو معلومیږي چې ډېر خفه و ځکه پلار یې کور ته نه و راغلی. زیرو د پلار په لټه کې وځي. هلته یو روبوټیک بالښت او د اوبو څو بوتلونه پیدا کوي. دا هماغه د اوبو عرضه کوونکي بوتلونه وو چې زیرو او ارنیس د فلم په پیل کې ورغلي وو. زیرو پوهیږي چې پلار یې نور په دې نړۍ کې نشته. بیا هغه د بوتلونه اوبو خرڅوونکو ته وروړي او هغوی پوهیږي چې ارنیس هیڅکله بوتلونه نه دي غلا کړي ځکه که ارنیس دا بوتلونه غلا کړي وای نو پاتې بوتلونه به هم هملته وای. زیرو هم فکر کوي چې پلار یې شاید د روباتیک خره لخوا وژل شوی دی. له ډېرې غوسې غواړي روبوټ مات کړي. فلیم کور ته راځي او د ښه انسان په څېر ځان ښیي. زیرو ته درواغجن ډاډ ورکوي او زیرو هم ورو ورو د فلیم په خبرو باور کوي. یو ورځ فلیم زیرو ته وایي ستا خور مې خوښیږي او غواړم ورسره واده وکړم. تر دې دمه زیرو هم فلیم منلی و. خو د فلیم رښتینی هدف دا و چې د ارنیس ټولې ځمکې لاندې کړي. هغه غواړي فصلونه وکري. نو د اوبو عرضه کوونکو ته وایي چې په قانوني توګه ورته اوبه ورکړي. هغوی هم ورته نه وایي ځکه له کمپنیو سره ډېر څه نه ترلاسه کېږي. فلیم ډېر زحمت باسي او فصل یې ژر په ځمکه راشنه کېږي. فلیم او زیرو دواړه خوشحاله کېږي. فلیم د میری سره واده کوي او ژوند یې ښه پر مخ روان دی. خو یوه ورځ د بانک خلک فلیم ته راځي او ورته وایي چې ارنیس د کرنې لپاره پور اخیستی و او تر اوسه یې نه دی ورکړي. که ژر یې ور نه کړي نو بانک به ټولې ځمکې ضبط کړي. فلیم ډېر غوسه کېږي ځکه سخت زحمت یې باسلی دی او اوس غواړي ځمکې ترې واخلي. فلیم ډېر چل ول کوي. دی روبي ته ورځي. ډېر بېوزله سړی و او له ډېرې ستونزې سره مخ و. د خپل ماشوم د پلورلو اراده هم کړې وه. فلیم ورته وایي زه به مرسته درسره وکړم. له ما سره راځه. روبي له خپل زوی سره ورسره ځي. فلیم موقع غنیمت بولي او د روبي ماشوم خرڅوي. په بدل کې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. کله چې روبي خبر سو نو له فلیم سره جګړه کوي. خو د خریدارانو د قانون له مخې د ماشوم معامله بیرته نه راګرځي. نو هغوی روبي وژني. هغوی هڅه کوي چې فلیم هم ووژني. فکر یې کاوه ماشوم د روبي په غوښتنه پلورل شوی دی. په ډزو کې روبوټ هم ټپي کېږي. فلیم روبوټ پرېږدي او تښتي. وروسته زیرو ته دروغ وایي چې د بانک پور یې د ارنیس د روبوټیک خره پلورلو سره ادا کوي. په روبوټ کې یو داسې سیستم و چې که خاوند یې پرېږدي ټول سیټینګونه یې بیرته اصلي مالک ته ګرځي. روبوټ ورو ورو خپل پخواني مالک ته ورځي. کله چې مالک یې ویني حیران کېږي. د ارنیس نوم پرې د پلیټ په ډول لیکل شوی و. نو د رادیو په مرسته هڅه کوي له ارنیس سره اړیکه ونیسي. په دې وخت کې فلیم خوشحاله و که فکر یې کاوه پور یې ادا کړی دی. کله چې زیرو د روبوټ د مالک خبرې اورېدلې ډېر خفه کېږي. ماښام مهال زیرو له فلیم پوښتنه کوي تا رښتیا روبوټ خرڅ کړی و؟ فلیم غوسه کېږي او زیرو ته بدې خبرې کوي. زیرو نور هم شکمن کېږي. بله ورځ زیرو هغه شرکت ته ځي او له کوم ځای څخه چې ده او پلار یې روبوټ اخیستی و هلته له مالک سره ویني. مالک روبوټ ترمیم کړی و. هغه زیرو ته یوه ځانګړې خبره کوي. روبوټ د ویډیو ثبتولو سیستم هم درلودی. زیرو چې ویډیو ګوري پوهیږي چې د پلار قاتل بل څوک نه بلکې فلیم دی. زیرو ډېر حیران او خوابدی کېږي. کور ته راستنېږي او فلیم ته وایي زموږ روبوټ بیرته راغلی خو تا ویلي وه چې هغه ما خرڅ کړی دی. فلیم ځواب نه ورکوي. زیرو ډېر غوسه و خو د یو ښه موقع په لټه کې و. دی فلیم ته وایي چې روبي تا ته یو خط لیږلی و. فلیم ډېر ویریږي ځکه چې روبي مخکې وژل شوی و. بله ورځ فلیم ته د روبي له نوم څخه یو خط راځي چې پکې لیکل شوي وه زه ډېر په تکلیف یم. ډېر ضرورت لرم چې ته راسې. په لیک کې یې یو وران او خالي ادرس ورکړی و. بل سبا فلیم خپل روبوټیک خر له ځانه سره اخلي او هلته ځي. خو هلته یې په یو ځای کې پښه بندېږي او په یوه ژوره کنده کې لویږي. پښه یې ماتېږي. هماغه وخت زیرو راځي. فلیم د زیرو له سترګو پوهېږي چې هغه اوس په ټول حقیقت خبر شوی دی. فلیم بیا هم هڅه کوي چې زیرو خطا باسي خو نور ناوخته شوی و. زیرو فلیم وژني او له روبوټیک خره سره کور ته راځي. خو میری ته هیڅ نه وایي ځکه میری د فلیم د ماشوم مور کېدله. څو ورځې وروسته چې فلیم کور ته نه راځي میری اندېښمنه کېږي. میری زیرو ته وایي اوس باید مور هم کور ته راولو ځکه چې زموږ فصل ښه شوی دی او موږ کافي پیسې لرو او په همدې سره دلته فلم پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.